کلک پړی را واخی پکې کر پورې وتړی دا مو درته سوال دی له مړی ځاخه یې منسئ. السلام علیکم، جلیل شیرانی یم، راغلی یو خپله علاقه د مخامخ منځکی وام دی او عبدالله لیاز الدین عثمان له لیاز الدین څخه هم دا غوښتنه وکړه چې د پښتو ادب چیرې یو شعر ډالۍ که یو کاکړی ووایه، خو لیاز الدین وایي چې I am not educated person، مطلب زما تعلیم نشته، موږ ټول کاکړی یو دغه په تعلیم سره تعلق نه راوړي. خو بهرحال بیا هم کوشش کولو لیاز الدین څخه دا چې کوم دي درې چې کوم دي اورسیز پاکستانیان دي مسافر دي، دوی ته به دا ټپه ډالۍ کړو چې مسافرۍ نه په خیر رالې اول د ښکل کړم که د جیب ولټومه. اوس بله دوی څخه دغه کړو چې اول یې ښکل کړم که جیب ولټومه. صدرۍ جیب ولټوه، صدرۍ په جیب کې پیسې ستا ډېرې دي، ډېره پیسې. او دا چې کومه ده زموږ علاقه ده ډېر زبردست ښایسته موسم دی، د ژمي موسم دی او کروندې هم شروع دي، دا له شاته وام دی چې بالکل له میاشتې بعد به انشاءالله بیا دا وامونه هم تک شنوي او دا لاندې خوړه ده او موسم ډېر برابر دی. کلک پړی را واخی پکې کر پورې وتړی کلک پړی را واخی پکې کر پورې وتړی دا مو درته سوال دی له مړی ځاخه یې منسئ. له مړی څخه یې منسئ. هلته لږ شعر وایه ولې کلکه مړی را واخلئ پکې کر یې راته وځړوئ او دا شعر لږ بدل سوی دی یا له مړی څخه یې منسئ. بهرحال ډېر زبردست ګپ شپ هم ولګوه، ډېر خوند یې وکړ. دا اوس زموږ د کلي کلیوال ولاګ د کلي رنګ له تاسو سره هم شریک کړ.